د ستر جنرال عبدالرازق اسحق لومړی تلین ولسمشر غني څه وایي؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. نن د افغانستان د دفاع د اتل شهید ستر جنرال عبدالرازق اسحق د شهادت لومړی تلین دی چې په همدې مناسبت د هیواد د ډیری ولایتونو سربیره د لوی جرګې په خیمه کې هم دا ورځ د افغان ولسمشر محمد اشرف غني او نورو چارواکو له لورې ولمانځل شوه. د جنرال رازق د لومړي تلین په مناسبت جوړو شویو مراسمو کې ولسمشر غني د وینا پر مهال وویل جنرال عبدالرازق زموږ د امنیتي ځواکونو له هغو ریښتونو او زړورو بچیانو څخه و چې د افغانستان دښمنانو د یوې لویې دسیسې په پایله کې د هیواد په دفاع کې شهید کړ. ولسمشر غني وایي جنرال عبدالرازق یو وطن پال او داسې جنرال و چې په ټولو خلکو ګران و. ټول افغانان ښځې او نارینه ځوانان او سپین ږیري هغه د وطن یو واقعي سرتیری بولي. دغه راز ولسمشر وایي د جنرال رازق شهادت د هر افغان زړونه ودردول او نن زموږ په څنګ کې د جنرال رازق نشتون یوه لویه تشه او ضایعه ده. نوموړی زیاتوي موږ ټول د دې شاهدان وو په کومه ورځ چې جنرال رازق شهید شو له بدخشان څخه تر هلمند او له هرات څخه تر ننګرهاره ټول د هغه د لاسه ورکولو په غم او ماتم کې ویرجن وو. غني وایي رازق د دې هیواد رښتینی بچی و او زه د وسلوال پوځ د اعلی سرقومندان په توګه زموږ د خلکو د ملاتړ په لاره کې د هغه د اتلولیو او سرښندنو قدرداني او مننه کوم. په یادو مراسمو کې ولسمشر غني د شهید ستر جنرال عبدالرازق د سرښندنو په درناوي او د نوموړي د اتلولیو د ژوندي ساتلو په خاطر وویل د افغانستان د پولیسو اکاډمۍ د شهید جنرال عبدالرازق په نوم نومول کیږي. د یادونې وړ ده چې پوره یو کال وړاندې شهید ستر پاسوال عبدالرازق اسحق د کندهار ولایت مقام په انګړ کې د والي د ساتونکي له لوري په شهادت ورسېده. په هر حال تاسو د ولسمشر غني د خبرو او د جنرال رازق په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.